سلامونه احترامات هنیکه هیله او دا په دې هیله چې روغ جوړ د صحت او د عافیت پر جامه سنبال MS اکاډمۍ ته ښه راغلاست درته وایم د ترکیې سکالرشپ 2026 دپاره په دې کې به تاسو سره ټول معلومات شریک شي تاسو څنګه کولی شئ چې خپل اسناد ورته برابر کړئ او څنګه ورته ښه ډول اپلای کولی شئ دا سکالرشپ د ټول لپاره دی چې افغانستان هم پکې شامل دی تقریبا 15,000 سکالرشپ دي نو ځان تیار کړئ تر څو سکالرشپ ترلاسه کړئ اول دا ده چې مطلب د سکالرشپ یوازې سکالرشپ نه دی دا دې کې به تاسو دپاره ټیوټیشن فیس فری وي مطلب ستاسو زده کړې به وړیا وي که تاسو کامیاب شئ تاسو دپاره یو کلنه څه شی درکول کېږي ترکي ژبې درس درکول کېږي تاسو دپاره به مطلب لیلیه وړیا وي تاسو دپاره میاشتنی معاش هم درکول کېږي هیلث انشورنس تر ټولو مهم څه چې دا ستاسو دپاره درکول کېږي مطلب تاسو چې مریضان کېږئ ستاسو هغه ټریټمنټ درملنه به وړیا وي همدارنګه په هیلث انشورنس باندې تاسو کولی شئ چې بل مل دپاره اپلای وکړئ دغه هیلث انشورنس څخه ګټه واخلئ ستاسو دپاره به ټیکټ وړیا وي یو کلن ټیکټ چې د افغانستان نه ترکیې د ترکیې نه افغانستان ته په کال کې یو ځل تاسو کولی شئ چې په نورو سوشل اینډ کلچر اکټیویټیز کې هم ونډه واخلئ همدارنګه تاسو کولی شئ چې د الموني نیټورک کې هم داخل اوسئ او دا چې دی یو ګیټس وے ټو ا نیو فیوچر دا چې دی یوه نوې لاره ده چې تاسو یو نوې راتلونکي ته ورداخلوي پوه شولئ نو اوس به راځو چې مطلب د اپلای څنګه کیږي او دغه پروسیجر څنګه دی په جنوري د 10 نه واله تر جنوري تر شلم د فبروري تر شلم پورې تاسو اپلای کولی شئ کله چې په شلم د فبروري کې ستاسې ثبت نام بند شي د هغه نه بعد د مارچ نه تر اپریل پورې ستاسې اسناد ارزیابي کیږي بیا د اپریل او جون ترمنځ تاسو انټرویو ته معرفي کیږي څوک چې شامل شوي وي د انټرویو ریزلټ بیا په لومړنیو د اګست کې اعلانېږي او بیا چې دی مطلب تاسو کله چې نتیجه اعلان شي تاسو باید د خپل د ویزې دپاره مطلب ډاکومنټ د هر څه مطلب راټول کړئ او سفارت ته واستوئ دغه وخت کې به تاسو موټیویشن لیټر هم انویټیشن لیټر هم ترلاسه کړی وي تاسو باید خپل ویزې دپاره تیاری ونیسئ ځان سفر ته مته کړئ او په سپټمبر کې به تاسو چېرته ستئ په سپټمبر کې به تاسو ترکیه کې ستئ نو مطلب یو کال نه هم کم وخت نیسي ښه پروسې څنګه ده یو خو هغه عمومي سکالرشپ و دویم دا ده چې مطلب د دویمه برخه هم لري د ریسرچ دپاره دا ده چې مطلب لومړنۍ دوره دا ده چې دوی په جنوري او مارچ کې دوی اپلای کولی شي او دوی نتیجه به په اپریل کې راوځي کو دوی په دغه وخت کې اپلای ونه کړي دوی کولی شي چې په دویم وخت مطلب د اپریل نه تر جنوري پورې جون پورې اپلای وکړي دوی نتیجه په جولای کې راوځي همدارنګه دریم کو بیا هم اپلای ونه کړي د ریسرچ کوم څه پی ایچ ډي دپاره اپلای کوي نن به دا ووایم یا دکتورا دپاره اپلای کوي دریم نه چې دوی په جولای کې اپلای کولی شي د سپټمبر پورې کو دغه وخت کې اپلای وکړي نو اکتوبر کې به نتیجه راوځي او همدارنګه کو چیرې دوی اپلای په دغه وخت کې ونه کړي اکتوبر ډسمبر کې هم کولی شي نتیجه په جنوري کې راځي مهمه خبر دا د ماسټرۍ او ریسرچ دپاره دی چې دوی هر وخت ورته اپلای کولی شي خو دوی خبر نه دی موږ داسې فکر کوو چې فقط په جنوري نه تر فبروري پورې اپلای کولی شي نه ماسټرۍ او ریسرچ چې دی دوی په هر وخت کې اپلای کولی شي اما چې خبر وي نو خبر ده چې تاسو سره میاشتنی معاش درکول کېږي دا به څومره وي نو دا لسانس دپاره تاسو ته 4.5 لیرې درکول کېږي چې دا هم ډېر زیات 17,000 افغانۍ راځي همدارنګه د ماسټرۍ دپاره تاسو دپاره 5.5 لیرې درکول کېږي او د ډاکتورا دپاره یا پی ایچ ډي دپاره تاسو ریسرچ کوئ تاسو چې مطلب وخت تیروئ تاسو دپاره به 9,000 لیرې درکول کېږي او دا به تاسو د کال 12 میاشتې درکول کېږي کو تاسو څه وایئ کو تاسو هغه ژبه هم زده کوئ مطلب تاسو پریپریشن ایر د لنګویج پریپریشن ایر تاسو دپاره به هم همدغه معاش درکول کېږي پوه شولئ نو رخصتۍ کې هم تاسو ته پیسې درکول کېږي نو دا تر ټولو مهمه خبره ده دویم بله خبره دا ده چې یوازې دغه نه تاسو دپاره مطلب هغه ستاسو ټیوټیشن فیس به فری وي ستاسو لیلیه به فری وي ستاسو هیلث سپورټ به فری وي ستاسو هیلث انشورنس به وي ستاسو دپاره به ون ټایم راوند آیر ټیکټ به وي او تاسو په کلچر ایگزیبیشن په کلچر اکټیویټیز کې هم تاسو کولی شئ چې ونډه واخلئ دویمه خبره ده چې ایج لیمټ تر ټولو مهم څه چې دی د ایج لیمټ چې دی 21 کاله د لیسانس دپاره باید دی او د ماسټرۍ دپاره باید تاسو د عمر د 10 کال څخه لوړ نه وي د پی ایچ ډي دپاره باید ستاسو عمر تر 15 کلنۍ لوړ نه وي او میکسیمم جی پی ای مطلب ستاسو فیصدي باید څومره وي ستاسو فیصدي باید د لیسانس دپاره اپلای کوئ د 80 څخه کمه نه وي او که د پی ایچ ډي او ماسټرۍ دپاره اپلای کوئ ستاسو فیصدي باید د 15 څخه کمه نه وي او دغه ټول اسناد تاسو باید انلاین سبمیټ کړئ
اسناد تر ټولو مهم څه کوم دي تاسو باید دا اسناد ولرئ د دې څخه بغیر تاسو ثبت نام نشئ کولی اول تاسو باید پاسپورټ ولرئ یا برقي تذکره ولرئ د دې څخه باید یو ولرئ بل ریسنټ پروفیشنل پټو باید ولرئ مطلب شاید بیک ګراوند سپین نه دا باید په نیکټای کې وي دویم تاسو باید شهادتنامه ولرئ کو د لیسانس لپاره اپلای کوئ کو د ماسټرۍ لپاره اپلای کوئ باید تاسو ډیپلوما ولرئ ډیپلوم ولرئ نو دغه باندې تاسو اپلای کولی شئ او ځینې خلک وایي تاسو کولی شئ په اعلانامه باندې هم اپلای وکړئ زما خبره دا ده چې تاسو په اعلانامه باندې اپلای مه کوئ ځکه تاسو کو درې کلن نمبرې فقط اپلوډ کې دا مهم زه فکر نه کوم تاسو اکسپټ شئ پوه شئ نو په دغه خاطر باندې تاسو د اکاډمیک ترانسکریپټ څخه استفاده مه کوئ اما که څوک د مکتب دپاره اپلای کوي مطلب یو بل ډول سکالرشپ دی د ترکیې هغه د اسلامیک زده کړو دپاره دی امام حاتف مکتب د خوا دی نو هغوی به یې کولی شي ترانسکریپټ وکړي د اووم اتم نهم نمرې وکړي او هغه سکالرشپ دپاره اپلای وکړي هغه به اسلامي سکالرشپ دی اما که تاسو دې سکالرشپ دپاره اپلای کوئ تاسو باید حتما شهادتنامه ولرئ زما مشوره ستاسو دپاره ده اما تاسو کولی شئ په اطلاع باندې هم ثبت نام وکړئ او یو سټرانګ موټیویشن لیټر باید تاسو ولرئ او دغه ټول اسناد چې نه دي دا تاسو باید په پی ډي اف کې اپلوډ کړئ نو چې څومره تاسې هغه د دوی قوانین مراعات کړي همدغومره ستاسو د کامیابېدو چانس زیات وي تاسو کولی شئ ځینې اسناد په پټو کې هم اپلوډ کړئ مشکل نشته ښه ځینې اسناد داسې دي که چېرې تاسې دا ولرئ نو تاسې ستاسو سکالرشپ چې دی دا ستاسو اپلیکیشن سپورټ کېږي او ستاسو د کامیابۍ چانس زیاتېږي اما مهم نه دی بغیر د ریکمنډیشن لیټر څخه اول دا د تاسې مطلب کمپیوټر ساینس وایي طب وایي مطلب داسې یوه برخه وایي تاسو د ساټ سرټیفیکیټ یا جي آر ای سرټیفیکیټ یا جي ایم ای ټي مطلب دا چې د نړیوال سرټیفیکیټ دی او هر پوهنتون یې دا قبلوي او دا زیاتره د ریاضي سرټیفیکیټ وي تاسو که دا ولرئ نو ستاسو سکالرشپ سپورټ کېږي ستاسو سکالرشپ اپلیکیشن سپورټ کېږي تاسو سکالرشپ په اسانۍ سره ترلاسه کولی شئ بل لنګ پروفیشنسي سرټیفیکیټ ولرئ تاسو کولی شئ د پوهنتون څخه هم ترلاسه کړئ د مکتب څخه هم ترلاسه کړئ خو افغانستان کې د پوهنتون او مکتب نشته چې دوی کې میډیم اف د میجر لنګویج یا مطلب د پوهنتون لنګویج د هغه انګلیسي وي نو په دې خاطر باندې دغه سرټیفیکیټ څخه ځان وستئ آیلټس ولرئ ټافل ولرئ ډولینګو ولرئ یا مطلب داسې یو بل کورس کوم ویلی هغه هم تاسو اپلوډ کولی شئ اما که تاسو آیلټس ټافل یا ډولینګو ولرئ نو دا تاسې سکالرشپ سپورټ کوي ستاسې نتیجه هم به مثبت ډېر راځي ښه پی ایچ ډي او ریسرچ پی ایچ ډي او ریسرچ دپاره مهمه ده تاسو باید ریسرچ پروپوزل ولرئ مهمه خبره ده اما تاسو حتما داسې نه چې حتما تاسو باید ولرئ اما تاسو کوی ولرئ تاسو سکالرشپ به اپلیکیشن سبمټ کېږي او تاسو په اسانۍ سره ترلاسه کولی شئ راټینګ سمپل باید ولرئ یعنې مطلب تاسو دا وښیئ تاسو په ریسرچ کې په ریسرچ پوهیږئ نو په پی ایچ ډي کې ټول ریسرچ دی نو په دې خاطر تاسو باید همدا ولرئ د څو سمپل یې ولرئ بله خبره دا ده چې تاسو باید ریکمنډیشن لیټر ولرئ دا ټول دپاره هم د ماسټرۍ دپاره هم د لیسانس دپاره هم د پی ایچ ډي دپاره دا تاسو باید ولرئ تر څو ستاسې او دا تاسو باید سټرانګ ریکمنډیشن لیټر ولرئ تر څو ستاسو اپلیکیشن سپورټ شي او په اسانۍ سره تاسو سکالرشپ ترلاسه کوئ نو دا هغه اسناد دي چې د تاسو سره مرسته کوي تاسو سکالرشپ ترلاسه کوئ ښه اوس دا ده چې مطلب تاسو باید څه وکړئ چې دغه سکالرشپ په اسانۍ سره ترلاسه کوئ نو تاسو باید خپل دوه اسناد مهم دي د سکالرشپ په ترلاسه کولو کې پاسپورټ او ترانسکریپټ او ډیپلوما دا مهم دي دا تاسو باید ولرئ دویم که تاسو مطلب مدرسه ویلې وي دا ترانسکریپټ او ډیپلوما مطلب اطلاعنامه د شهادتنامه چې زه یادوم دا مهم دي اما که وی نه لرئ تاسو په درې کلن نمرو هم اپلای کولی شئ پوه شولې خو ولې زه د مهموالي خبره کوم چې تاسو سکالرشپ ترلاسه کوئ د سکالرشپ ترلاسه کېدو دغه باید تاسو لرئ دویمه خبره دا ده چې تاسې که تاسو د مدرسې څخه فارغ یاستئ ستاسو اسناد په عربي باندې وي تاسو باید خپل اسناد د عربي څخه انګلیسي یا ترکی ته وژباړئ دغه باید افیشیل ترانسلیشن سرټیفیکیټ وي مطلب دغه باید سټم شوی وي او دغه مطبوعه یا مطلب دغه خدمات چې څوک وړاندې کوي دا باید د حکومت سره یا د مطلب دولت سره ثبت وي سټرانګ موټیویشن لیټر ولیکئ دغه سټرانګ موټیویشن لیټر تر ټولو مهم دی او په د انټرویو کې هم تاسو باید پوښتنې هم د دې موټیویشن لیټر څخه ځواب کړئ تاسو سکالرشپ ترلاسه شي ښه کله چې تاسو دا وکړل نو تاسو باید که تاسو کانکور ورکړی وي دغه کانکور سکور ریزلټ به تاسو اپلوډ کړئ یا مطلب نور ریفرنس یا ریفرنس نه مطلب چې ریکمنډیشن لیټر اف دا شی تاسو باید اپلوډ کړئ نو پی ایچ ډي دپاره تاسو باید ریسرچ پروپوزل اپلوډ کړئ او په جنوري کې ورته ځان اماده کړئ سکالرشپ په جنوري په 10 خلاصیږي تاسو کولی شئ چې په جنوري په 10 ورته اپلای وکړئ او په اسانۍ سره سکالرشپ ترلاسه کړئ چې تاسو د همدا خبرې عملي کړئ او فیصدي مو همدغه شانتې لوړوي ښه اول دا ده چې تاسې څنګه اپلای کولی شئ نو چې تاسو کله اپلای کوئ تاسو باید اول اکاونټ ستاسو کې دغه ډاکومنټ ورته اپلوډ کړئ او دغه سبمټ کړئ تاسو کولی شئ دغه سیو کړئ مطلب بیا ایډیټ کړئ ری ایډیټ کړئ ری ایډیټ کړئ تر څو په تاسو یو کمپلیټ اپلیکیشن تاسو کې دغه نه بعد تاسو هم سبمټ کولی شئ
او مهمه خبر تاسو چې ما کوم کول زه تر اشخاص چې دی په انټرویو کې ناکامیږي لکه زما په شانتې ما هم یو ځل ترکیه سکالرشپ لپاره انټرویو ورکړی خو زما لومړی ځل په انټرویو دومره نه فایده اما اوس پوهېږم د هغې نه بعد چې مې کوم انټرویو نه ورکړي الحمدلله په ټولو کې کامیاب شوی یم نو ولته چې د اپریل نه تر جون پورې به دغه څوک چې مطلب د انټرویو مستحق وي دوی به شارټ لیست کېږي دوی ته به ایمیل کېږي اما که څوک شارټ لیست نه شو دا د داسې فکر وکړي چې دا ناکام دی دا سلیکټ نه شو ناکام به ورته موږ ساده ژبه وایو انټرویو به انلاین وي او ان پرسن وي مطلب ته باید زی د دوی ام بی سی ته یا مطلب دوی چې کوم انټرویو اخلي هغه په معرف ترک معرف مکتب دی په کابل کې فاما کې تاسو نه انټرویو اخلي انټرویو پوښتنې زما مشوره دا ده تاسو چې هر سکالرشپ دپاره اپلای کوله تاسو چې کوم موټیویشن لیټر لیکلی دی تاسو باید همدغه موټیویشن لیټر نه خپلې پوښتنې ځواب کوئ پوښتنې ساده وي په بلې ویډیو کې به په انټرویو په پوښتنو باندې خبرې کوي دوی کومې پوښتنې کوي باید ته څنګه ځواب ورکړي نو هغه نه بعد چې تاسو کله دا وکړو نو بیا په اګست کې ستاسې دغه ستاسې انټرویو ستاسې اسناد ستاسې موټیویشن لیټر دا بیا ارزیابي کېږي او په اګست په لومړۍ کې به ستاسې نتیجه اعلانېږي بله مهمه خبر دا ده چې تاسو د ناکامۍ چې کوم د ناکامۍ ستاسو ناکامي چې راځي ستاسو نه سلیکټ کېږي هغه دا ده چې تاسو یې سټریک رولز مطلب دا تاسې دوه اکاونټونه ستاسو کړي وي درې اکاونټونه ستاسو کړي وي دغه ستاسې امکان ده ولري تاسو شارټ لیست نه شئ بل دا چې تاسې مطلب هغه اپلیکیشن په وخت باندې نه سبمټ کړی انټرویو دپاره مو ځان نه تیار کړی په موټیویشن لیټر باندې کار نه کړی او انټرویو کې د پوښتنې د موټیویشن لیټر څخه ځواب نه کوي او تاسې خپل اسناد په اپیشیل پورټال کې نه اپلوډ کړي په بل ځای کې اپلوډ کړي وي نو حتما به ناکامېږي نو بله خبره دا ده چې دا یوازې سکالرشپ دغه نه دي تاسو کولی چې دا مطلب تاسو په ورلډ کلاس ایجوکیشن کې تاسو داخل کېږي دغلته نور مطلب نور دغه تاسو په هغه کې هم برخه اخیستلی شئ کلچر امیوریشنز کې تاسو امیوزیشن کې تاسو هم برخه اخیستلی شئ ګلوبل الومني نیټورک کې هم تاسو برخه اخیستلی شئ دا د سکالرشپ څخه بغیر دا نور دي تاسو کولی شئ چې همدې دپاره هم اپلای وکړئ د افغانستان څخه نو که ویډیو مو خوښه شوي وي معلومات مو خوښ شوي وي نو یوټیوب د سره سبسکرایب کړئ شیر یې کړئ تر څو د هر ډول سکالرشپ ویډیو لومړی کې وضاحت د هغه نه بعد اپلای که غواړئ خپل راتلونکي جوړ کړئ آی ایم ایس اکاډمي سبسکرایب کړئ شیر یې کړئ یوازې به تاسو دلته د سکالرشپ په اړه ویډیوګانې نه د خپل ژوند د ډیولپمنټ او امپروو دپاره هم ویډیوګانې ترلاسه کولی شئ والسلام په احترام